چاینکي د غزني د خلکو له دودیزو او مشهورو خوړو څخه دی چې له پخوا زمانو راهیسې تر نن ورځې پورې د دې ولایت د اوسېدونکو ترمنځ ځانګړي مینوال لري. یاد خواړه د غوښې څخه په دودیز ډول چمتو کیږي چې د دې خوړو ځانګړی خوندورو پخلي له امله دی چې په چاینکي د اور پر سر تیاریږي. چاینکی خو یک ذره معمولا از دیگه غذاها کده کمی وقت زیاد میگیره به خاطر از اینکه این اول چاینکی که گوشتش میده میشه این خودش داخل چاینکی مفتح کده ناخوت و چیزا یا جوش میخوره که وقتی گوشتش نرم شد باز دیگه اونمو پیازش است که دنبش که ماشین میشه مساله و چیزا کدش گرد میشه بازی یا پخته میشه و وقتی که گوشتش نرم شد بازی داخلش که قاشق توزیع میشه دم خود چاینکی یا پخته میشه. ذبیح الله چې له شاوخوا 25 کلونو راهیسې د چاینکي په پخولو کې تجربه لري وایي چاینکي زموږ د پلرونو او نیکونو یادګار دی. موږ هڅه کوو دا دود ژوندی وساتو څو راتلونکي نسلونه له خپلو ملي او دودیزو خوړو سره اشنا پاتې شي. خود ما شخصا 25 سال است که چاینکی پخته می‌کنیم چون از پدر بخش ما میراث مانده ای نسل به نسل این چی رو پیش میبریم چون ما غذاهای مختلف در اینجا داریم چاینکی داریم قابلی داریم قرمه داریم به اصطلاح کوفته قرمه‌ای داریم اینا یخنی داریم همین چاینکی مصرف زیاد است. نجم الدین وایي چاینکي د غوښې او ځینې نورو توکو څخه تیاریږي چې په دودیز ډول ورو ورو پخیږي چې همدا چاره یې د ځانګړي خوند راز بلل کیږي. یک غذای وطنی سابقه افغانستان خود ما و شما به اساس دیگه طبیعی پخته میشه امروی قاشق زده میشه 24 ساعت موادای از قبیل پیاز است از قبیل رومی است و از قبیل گوشتش و اون یکان سیر همراه ازی داره یا نخود همراه ازی داره مکمل همراه قاشق زده پخته میشه. د غزني یو شمېر اوسېدونکي وایي چې یا دودیز خواړه د خپل ځانګړي خوند له امله لا هم د خلکو د خوښې وړ خواړه دي او په بیلابیلو مناسبتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. مصروف غذاخوری یکی از غذاهای عنعنوی کشور ما می باشیم که چاینکی است. چاینکی یک غذای خیلی خوب سالم و خوشمزه است. مزه خاص خود داره. یکی در یک دیگ پخته میشه یک رقم مزه داره در چاینکی که پخته میشه چون اوتالیا قسم میشه خیلی کوشش مونن سرش تو حتی 2 دانه 3 دانه الوی بخارا رو مندازن ما بینش که مزهش خوبتر شود. موږ ته دغه دود چې د له پلارو له نیکه راپاته دی ما د ځوانانو ته هم دا خوښ ده چې تر ټولو دا چاینکي ښه خوراک ده او د دې چاینکي یېره نه کړي. ورته مهال د غزني د اطلاعات او کلتور ریاست ټینګار کوي چې د دودیزو خوړو ساتنه د ملي هویت د پالنې یوه مهمه برخه ده او د دا ډول خوړو معرفي کولی شي ځوان نسل له کلتوري ارزښتونو سره ونښلوي. اړتیا ده ترڅو هغه طبیعي او سیمه ییز خواړه همدارنګه اصیل فرهنګ راتلونکي نسلونو ته ورسول سي. زه باور لرم چې دا به زموږ د ټولنې بالخصوص د اطلاعات فرهنګ ریاست دنده وي ترڅو راتلونکي نسلونو ته دا ورسوي. افغانستان د خپل لرغوني تاریخ او بډایه کلتوري میراث ترڅنګ پراخ دودیز خوراکي کلتور لري. دودیز خواړه د خلکو د ژوند میلمه پالنې او ټولنیز یووالي مهمه برخه جوړوي او له نسل څخه تر نسل پورې د کلتوري ارزښت په توګه ساتل شوي دي.